د کابل امریکایي پوهنتون امریکا په افغانستان باندې له پوځي یرغل سره سم یو لړ نورې هڅې هم پیل کړې چې په دې خاوره کې خپله بقا او د خپلو سیاستونو تنفیذ د اوږدې مودې لپاره تضمین کړي. هغوی په دې پوهېږي چې حتماً به یوه ورځ د دوی پوځونو له افغانستان څخه وتلو ته اړ کېږي، خو د دې لپاره چې دلته نظام او حاکمیت د مخلصو مسلمانانو لاسته ورنشي، نو له همدا اوس څخه یې په افغانستان کې د داسې ادارو، ارګانونو، قوانینو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې په نوم اجتماعي جوړښتونو په جوړولو لاس کړی دی چې سبا د اسلام مقابله وکړای شي. د دغو نوو جوړښتونو او ارګانونو د پرمخ بیولو او ساتلو لپاره داسې کدرونو ته ضرورت دی چې د امریکایانو لخوا د همدوی په لاس او د همدوی په روحیه او فکر تربیه شوي وي، چې وروسته بیا د سیاستمدارانو، فوجیانو، فرهنګیانو، مدیرانو او اجتماعي شخصیتونو په شکل کې د امریکا لپاره ښه ځایناستي ثابت شي او د تل لپاره دغه هېواد د غرب په تابعیت کې وساتي، او هم د هېواد دروازې د هر وخت لپاره د مسیحیت او سیکولریزم پر مخ خلاصې وساتي. امریکایان په افغانستان کې د خپل مستقبل لپاره د ډېرو کرزیانو، خلیلزادانو، اشرف جلالیانو، احدیانو او دغه ډول نور په امریکایي پوهنتون کې روزل شوي غلامانو ته ضرورت لري، ځکه چې بې فرهنګه ملیشه او لنډغر قومندانان د ډېر وخت لپاره د ولس او هېواد نشي سمبالولی، نو ځکه باید په لوړه سویه خلک وروزل شي. د دغه ډول یو نسل د روزلو لپاره امریکایي حکومت او د پروتستانت کلیسا مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون پروګرام تر لاس لاندې ونیو. د کابل امریکایي پوهنتون هم چې په نیویارک کې د پروتستانت عیسایي مرکزي کلیسا یعنی پریسبایټرین لخوا اداره کېږي، جوړېدل یې په 2013 تاریخ د کرزي د ادارې د هغه وخت د لوړو تحصیلاتو د وزیر شریف فایز لخوا چې اوس د دغه پوهنتون رئیس ټاکل شوی اعلان شول. نوموړي اعلان وکړ چې دغه امریکایي پوهنتون به د کابل په دارالامان کې په 80 جریبه ځمکه جوړېږي چې لاندې ځانګړتیاوې به ولري. اول، د پوهنتون نصاب به امریکایي وي، یعنې هماغه نصاب چې په تیرو یادو شویو امریکایي پوهنتونونو کې مقرر دی. دوهم، د تدریس ژبه به انګریزي وي. دریم، استادان به یې ټول امریکایان وي. نوموړي لا د ازادۍ راډیو له لارې د توصیې په ډول دا هم وویل چې افغانان دې اصلاً په دغه پوهنتون کې د زده کېدو کوشش نه کوي، ځکه چې افغانانو علمي سویه د دې پوهنتون وړ نه ده. څلورم، زده کړې به په دغه پوهنتون کې د ډالرو په مقابل کې ترسره کېږي. پورتني مواصفات او شرایط که هر یو په بېلابېل ډول وڅېړل شي، دا نتیجه په لاس راځي چې امریکایان د افغانستان د دایمي اشغال لپاره خطرناک پلان تر کار لاندې لري. امریکایانو د دغه پوهنتون نصاب ځکه امریکایي انتخاب کړی دی چې افغاني نصاب د دوی لپاره په مطلوب سویه فکري غلامان نشي روزلی. افغاني نصاب که څه هم سکولر ته ورته نصاب دی، خو بیا هم د افغانیت او وطنپالنې یو څه اثر ورکې لیدل کېږي. د روسانو په ضد په جهاد کې هم ولیدل شو چې د جهاد او مبارزې یو زیات شمېر منصوبین د افغاني پوهنتونونو له انګړونو څخه راپورته شوي ول. امریکا نه غواړي چې تر دې وروسته هم پوهنتونونه د جهاد او اسلامي مبارزې سنګرونه وګرځي، بلکې د دې پر ځای غواړي چې د پوهنتونونو محصلین د تل لپاره له جهاد او اسلام سره خپل روابط پرې کړي، او دا کار یوازې هغه وخت ممکن دی چې تعلیمي نصاب په مکمل ډول له اسلام او افغانیت څخه بې برخې وي. د تدریسي ژبې په حیث د انګلیسي ژبې انتخاب د دې لپاره دی چې امریکایان له یوې خوا د دې ژبې له لارې خپل منحة الالحاد وهلې مسیحي فرهنګ افغانانو ته صادر کړي، او له بل لوري افغاني ژبو ته د نوې ټکنالوژي د علم او د راتګ مخنیوی وکړي. که داسې نه وي، نو بیا خو د علم او ټکنالوژي د خپرولو تر ټولو غوره او اسانه لار دا ده چې ټول غوره او مفید معلومات د افغانانو خپلو ژبو ته واړول شي، لکه څنګه چې ایرانیانو او عربو دا کار وکړ. خو امریکایان غواړي چې نوي علوم په یو محدوده ډله چې د دوی لخوا روزل کېږي منحصر پاتې شي.
تر کومه ځای چې د پوهنتون لپاره د استادانو د امریکایي والي خبره ده، دا په دې خاطر نه دی چې افغانان په دې پوهنتون کې د استادۍ سویه نه لري، بلکې اصلي هدف ورکې دا دی چې د پوهنتون استادان باید د بیروت، استانبول او قاهرې د امریکایي پوهنتونونو په څېر خالص امریکایي عیسایي مبلغین وي، ځکه چې په دې پوهنتونونو کې د استادۍ مهم شرط همدا دی، او همدغه شرط د بیروت د امریکایي پوهنتون 1954 میلادي کال په داخلي لایحه کې په صراحت سره ذکر شوی دی. که داسې نه وي نو بیا همدغه افغاني استادان څنګه د امریکا او اروپا پوهنتونونو کې د تدریس وړتیا لري او دلته یې نه لري؟ د ډالرو په مقابل کې زده کړه په افغانستان کې یو بې سابقې خبره ده. په تېرو 3 لسیزو کې د جګړو او بهرني پوځي یرغلونو له امله د افغانانو اقتصاد د 0 نقطې ته راټیټ شوی. خلک د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د وطن پرېښودلو ته اړ شوي دي. د همدې اقتصادي مشکلاتو له امله تقریبا 80% ځوانانو تعلیم ته شا کړې ده. خو امریکا بیا هم غواړي په دغه ډول حالاتو کې خلکو ته تعلیم د ډالرو په مقابل کې وړاندې کړي. د دې کار هدف دا دی چې په دغه مسیحي پوهنتون کې باید اساساً هغه خلک داخله واخیستلی شي چې له ډالرو سره سروکار وي او د ټولنې په ډېر لوړې طبقې پورې اړه ولري، او یا هم باید هغه خلک ورکې شامل شي چې له یوې خوا امریکایانو ته د خدمت او جاسوسۍ په بدل کې له هغوی څخه ډالر واخلي، او له بل لوري یې د تعلیم په بدل کې بېرته هغوی ته ورکړي، چې په دې کار سره به یې په یو غش 2 مرغۍ ویشتلې وي، هم به یې ځان ته غلامان روزلي وي او هم به یې د کتلرسا لپاره ډالر ګټلي وي. حقیقت دا دی چې امریکایان او نور غربیان هیڅ کله نه غواړي چې افغانان د علم او پرمختګ په لار روان شي، بلکې غواړي چې افغاني ځوانان د دوی د غلامۍ په فکري جال کې ښکار شي. او بس که داسې نه وي نو بیا ولې په افغانستان کې له موجودو پوهنتونونو سره مرسته نه کوي چې هلته په پراخه پیمانه علم خور شي؟ همدا اوس په افغانستان کې د کابل، ننګرهار، خوست، مزار شریف، کندهار، هرات او کاپیسا پوهنتونونه مالي، تعلیمي، لوجستیکي او فني مرستو ته شدید ضرورت لري، خو امریکایان له دغو پوهنتونونو سره ځکه مرسته نه کوي چې هلته افغاني ځوانان د افغانانو لخوا په افغاني روحیه د افغانستان د مصالحو لپاره روزل کېږي، او امریکا ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي، بلکې د افغانانو فخر پایې کېدلو کې یې هېڅ امریکایانو سره تاوان دی، ځکه هغوی غواړي افغانان د تل لپاره ځان ته محتاج وساتي. امریکایان نه یوازې دا چې محلي پوهنتونونه نه تقویه کوي، بلکې په قصدي ډول کوښښ کوي نور پوهنتونونه د ضعف او فلج په حال کې وساتي، ترڅو د بهترینو استعدادونو د لرونکو ځوانانو توجه امریکایي پوهنتونونو ته راواړوي. د لبنان د جنګ په کلونو کې د بیروت عربي پوهنتون په مرموز ډول په بمونو والوځول شو، او د پوهنتون ټولو مجهزو لابراتوارونو ته په قصدي او دقیق ډول انفجار ورکړل شو، چې په هغه وخت کې خساره 10 میلیونه ډالر اټکل شوه، په داسې حال چې په همدغه ښار کې امریکایي پوهنتون د هېڅ صدمه ونه رسېده.